زموږ پیغمبران د هغه ظالمانو و مخ ته درېدلي دي چې هغو دیوالونه په خټو نه وال د انسانانو په ککریو وای عمران خان موږک دی د ډاله موږکان دی بل وای دا زرداري موږک دی نواز شریف موږک دی د دوی ملګري ګرد موږکان دي د نور نمونه نه اخلو دلته پر خلکو باندې بد لګېږي موږ وایو زموږ کار د موږکانو سره نه دی زموږ کار د ژړې پښې سره دی غټه ببره پښې نه ده چې بالا ورته ناست خبره به په مخه اخلي یوه بدي زموږ روانه ده د پنجاب سره د پنجابي فوج سره د پنجابي د ایجنسیانو سره د تربره سره نورې بدۍ نسو کولی دی یوه ما د تربور مضبوط سیاسي لیډر وګوري چې زما د مزغو څخه به دی شلومبې را جوړوي لکه د عثمان خان کاکړ د مزغو څخه چې ور جوړ کړل ما به دا رقم په شهادت رسوي لکه ارمان لونۍ ته به شهادت ورسوي ما به دونه ګولۍ ولي لکه سردار عارف وزیر شهید چې وویشتې پر خلکو باندې خوف دی اراس دی دلته باید پښتون تحفظ مومنت د خپل کام نه ووټ غواړي نه وروره پیسې غواړي د چا سره نه چې د وطن خانان بیریږي د وطن ملکان بیریږي د وطن سیاسي پارټیان بیریږي داسې خلک یې په موږ کې مړه کړل لکه عثمان خان کاکړ په شهادت یې ورساوه اوس به دې شهادت چې اوس یې درته بیان کړم سار مې سترګې ولاکه شمار کې دلته ماته ګردونه ګولۍ به یې ویشتلی په دې وطن کې پر قرآن ویلو باندې پایبندي ده زموږ علما زموږ دښمنان نه دي خو پر خپل سر باندې بیریږي او مړه یې کړله په درجنو علما پر دا جګرو باندې په ګولۍ وویشتل چې هغو د خدای کلام بیانوي و دې شي ته غلط ویله خودکش حملې یې پر وکړې اوس پر سر باندې ته داسې سړي درولي دي 3 ورځې 5 ورځې 10 ورځې یې سردار کې وروره توپک په پسې غټ بریتونه در ما یې غټ بریتونه 5مه ورځ چې ګورې په کراچۍ کې ګولۍ ورته نیولي دلته ماته ګوره سار پس د لغرې ګولۍ کړې دا خبرې دي زموږ وطن د ډېر بدو حالاتو سره مخامخ وروره یا د پاکستان ریاست چې کوم هغو خلکو ته مزدوري وکړله پاکستان ستی نه دی په یاد زما په یاد دی د پنجاب زما په یاد دی چې دی یو مردارخور لنګ به یې ولو یو مردارخور پټکی به پر سر باندې تړلی ولو نن پنجاب و کوم ځای ته ځان ورساوی دا ټول د دې کام په ضد باندې چې کوم دی پالیسي وچلوله د دې کام سره چې کومه دښمني وکړله دا طالبانو او د کوټ سره راغلی زموږ د صوبې کوارډینیټر نور باچا صاحب او دلته صوبایي کمیټې غړي ضلعي کوارډینیټران ستاسو د ټولو په اجازه ورونو پښتون کام ډېر ننګیالی کام دی پښتون کام ډېر زورور پیوړی کام دی پر پښتانه کام باندې تاریخ گواه دی چې پښتون ډېر پرده ساتونکی کام دی ډېر عزت کوونکی کام دی د دنیا په ټوله دنیا کې تاریخ دا پروت دی دلته چې په وختو کې خلک راغلي دي د دې وطن معاینې کولې سروې یې کولې هغه چې خپلو وطنو له ولاړلو هغو خپلو وطنو ته دا خبره واضح کښېښوله چې پښتون کام لره چې ولاړ سي پښتون وطن لره چې ولاړ سي هلته 2 شیان موت دي په ګرده نړۍ کې دا نسته د پښتانه په وطن کې چې هر میلمه راسي ډوډۍ یې مفته ده او د ده اوسېدل چې کوم دي هغه موت او په ګرده دنیا کې دا 2 شیان ډېر ګران شیان دي د وستوګي ځای او ډوډۍ پښتون ډېر میلمه فعاله قوم دی پښتون ډېر و میلمه ته عزت او قدر ورکوي خو پر پښتانه کام باندې د ټولې دنیا د مسلمانانو او د کافرانو په اتفاق باندې چې کومه دشمن پالیسي مسلطه کړله یا د پاکستان ریاست چې کوم هغو خلکو ته مزدوري وکړله پاکستان ستی نه دی په یاد زما په یاد دی د پنجاب زما په یاد دی چې دی یو مردارخور لنګ به یې ولو
یو مردارخور پټکی به پر سر باندې تړلی ولو. نن پنجاب و کوم ځای ته ځان ورساوی دا ټول د دې قام په ضد باندې چې کوم دوی پالیسي وچلوله د دې قام سره چې کومه دښمني وکړله دا و دوی ته د هغه مزدوري میلاو شوله چې نن د دوی موټروي دي، نن د دوی ډېر غټ غټ سړکان دي، ډېر غټ غټ ټرانسپورټونه دي او ډېر غټ غټ باغونه دي، ډېرې غټې غټې کښت و کروندې دي. اوس د کابل اوبه یې بیولې دي کسور لره، د کابل اوبه یې بیولې دي اب چوکۍ لره، دلته یې جکماباد ته راوستلي دي. یعنې د کابل په اوبو باندې مکمله پنجاب آباد دی، د کابل په اوبو باندې مکمله سند آباد دی، د کابل په اوبو باندې نیم بلوچ وطن په آباد دی. لیکن دلته د پښتانه وطن ضلعې چې کومې دي هغه بنجر ولاړې دي، ډېرې غټې غټې ضلعې لکه لکي مروت، لکه کرک، لکه بنو، لکه کوهاټ، دا رقم ډېر غټ غټ مځکې دغه غیر فعاله ولاړې دي. د کوم پالیسي چې 4-5 کاله کېږي وخت د انګرېز دښمني وله، د انګرېز د دښمنۍ په خلاف باندې پښتانه قام فیصله وکړه د دې خلکو مخ ته ودرېدل، خپل سر یې ورسره مات کړي، انګرېز یې د دې وطنه څه وشاړي. انګرېز چې کلی کلی یو داسې پالیسي ته دی د انګرېز موږ پر وژوره کښېنوي، دا تور انګرېز یې و موږ ته مثال باچهي په لاس ورکړله، موږ یې سره تقسیم کړو. یار خو پر لو سطح باندې لوی افغانستان، آزاد افغانستان مثال او محکوم افغانستان په دې خوا باندې د ډیورین چې کوم دی، بیا د دې خوا وګورو په جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا او آزاد قبایل علاقه جات او بیا میا والی اټک چې کوم په پنجاب کې دي. اوس د ته دا در وښایم د دې پښتانه په خاوره کې ما 4 ځای د ډېر اسماعیل خان سره د میاوالي په خوا باندې ووځي، دالته 4 ډېر غټ غټ ذخیرې د اوبو ولاړې دي. یعنې که زه تا ته وایم لکه د دې داسې ونسي د کوژک غر دومره غټې غټې ذخیرې اوبه ولاړې دي. د کابل اوبه راځي په دا ځای کې جمع کېږي، بیا پنجاب او سند لره د دې څخه ډېر غټ غټ نهرونه او دریابونه وتلي. زموږ دا وطن د دې ځای سپین ږیري به ناست وي، دې وطن ډېر ښه ځنګل درلود دی، دې وطن ډېر ښه یخ او ګرمي درلودله، ښې واورې او بارانونه پر کېدله. که چیرې په هغه وختو کې و دې وطن ته داسې پالیسۍ جوړې سوي ولئ، دلته په دې وطن کې ډېر غټ غټ ځایونه سته لکه خوشحال بند چې جوړ دی، دا رقم دلته ډېر غټ غټ بندونه جوړېدلی سولو. دا وطن به نن داسې د باغو ډک ولئ، د میوو به ډک ولئ، دا وطن به نن د مسایلو شکار نه وی. د دې وطن بچیان به نن مسافر نه ولئ، په نوره دنیا کې به مسافرۍ ته نه وی ولاړ، د دنیا څخه به خلک راتللی، دلته به باغو کې به مزدورۍ کوله. خو دا د یو پالیسۍ تحت زموږ سره دغه دښمني سوې ده. دا رقم زموږ تعلیم راواخه، زموږ تعلیم راواخه، زموږ په اسکولو کې زموږ د بچیانو د تعلیم کم پوزیشن دی، زموږ د بچیانو په زموږ په اسکولو کې زموږ د تعلیم کم پوزیشن دی چې هر بچی دلته اسکول ویل دي هغه ته به د خپل اسکول حالت ور معلومي، نه ماشټر سبق ورته وایي، نه ماشټر دی پوهیږي. د ده ډیوټي دا ده زما بچی ما په اسکول کې داخله کړی، سارې پر 9 بجې زما څه غوښتي فکس چې 2 منټه به وځنډېدی، بیا به د اسکول دروازه تړلې سوې وله، بیا به یې دی دننه نه پرېښود. پر 1 بجه یې راایستوی، پر 1 بجه باندې د زما د بچیانو پر دې بدن باندې به شنې شنې داسې لیکې وې، په لښتو به یې وهلي ول. یو ورځ زه ورغلم د ماشټر صاحب ماشټرانګر سره ناست ول، ما وایي دا څنګه اصول دی، دا زما بچیان ته پر 9 بجې غواړي او پر 1 بجه یې رایله کوي او د دې بدنونه مې د شنه ور اړولي دي او توری مې یو نه دی ور زده کړی. یو ماشټر راباندې راولاړ سو، ول وروره ستا بچی دلته سبق لره نه دی راغلی، دلته قید لره راغلی دی، ستا بچی دلته سبق نه وایي، دلته قید دی. موږ لره سړي راغلي دي، پر موږ باندې دباو اچولی دي چې زه د دوی معیار نه غواړم، زه د دوی قید غواړم. که چیرې ته په بچیانو باندې سبق وایې، دوی تعلیمي ادارې لره بوځه، دا ستاسې د بچیانو دپاره جیل دی. حقیقت دی زموږ اسکولونه زموږ د بچیانو دپاره جیل دی، تعلیمي اداره نه ده.
تعلیمي اداره نه ده. د ټول وطن پر سر باندې ته داسې سړي درولي دي 3 ورځې 5 ورځې 10 ورځې یې سردار کې وروره ټوپک په پسې غټ بریتونه یې در ما غټ بریتونه 5مه ورځ چې ګورې په کراچۍ کې ګولۍ ورته نیولي دلته ما ته ګوره سهار پس د لغرې ګولۍ کړې دا خبرې دي زموږ وطن د ډېر بدو حالاتو سره مخامخ وروره زموږ وطن د ډېر بد حالاتو سره مخامخ زموږ سپین ږیري په دې وطن کې محفوظه نشو پاته زموږ ځوان محفوظه نشو پاته زموږ یو څوک محفوظه نه دی پاته که دلته زموږ عالمان دي موږ مجلس ورسره کړی دی زموږ د عالمانو سره چې ولې تاسو د خدای هغه کلام نه بیانوئ چې الله پاک فرمان دی و جبرائیل علیه السلام ته په لاس ورکړی دی جبرائیل علیه السلام راولی دی و محمد رسول الله ته وسپارلی دی وای نه سو بیانولی ولکه دلته زورور سړی بیانولی شي وروره چې اوس یې درته بیان کړم سار مې سترګې ولکه شمار کې دلته ماته ګردونه ګولۍ به ویشتلی په دې وطن کې پر قرآن ویلو باندې پایبندي ده زموږ علما زموږ دښمنان نه دي خو پر خپل سر باندې بیریږي او مړه یې کړه په درجنو علما پر دا جګرو باندې په ګولۍ وویشتل چې هغو د خدای کلام بیانوي و دې شي ته غلط ویل خودکش حملې پر وکړي اوس ګډ بیریږي د وطن خانان بیریږي د وطن ملکان بیریږي د وطن سیاسي پارټیان بیریږي داسې خلک یې په موږ کې مړه کړل لکه عثمان خان کاکړ په شهادت یې ورساوه اوس و دې شهادت چې هر سیاسي لیډر وګوري چې زما د مزغو څخه به دی شلومبې را جوړوي لکه د عثمان خان کاکړ د مزغو څخه چې ور جوړ کړل ما به دا رقم په شهادت رسوي لکه ارمان لونۍ څه په شهادت ورساوي ما به دونه ګولۍ ولي لکه سردار عارف وزیر شهید چې وویشتي پر خلکو باندې خوف دی اراس دی دلته باید پښتون تاپوز مومنټ د خپل کام نه ووټ غواړي نه وروره پیسې غواړي د چا سره نه چوکۍ غواړي نه د تربره سره په بدي کې د رئیس پر پولینګ باندې تا در غاړو سره نیولي چې زما پارټۍ زوروره ده زما پارټۍ دی کړي ستا پارټۍ دی کړي وروره دا تنظیم ډیر ضروري دی دا تنظیم په دې ضروري دی که سبا په چمن کې بد راغله سخت راغله چې موږ په دې خوا راناجۍ کې سارانان و ابلاخان و ځنګل و درپټي پرې دوري ځدر ژوبه پرې دوري ځدر لورلایي پرې ګرد به ځوانان راوځي پر روډ باندې به ناستي چې زما د چمن د وروره سره بد ولې کېږي که په دې سارانانو کې بده پېښه شول چې دوري راناره کله دوري به کوژک بند وي چمن به بند وي که دوري نارې که کوټه به بند وي ژو به بند وي لورلایي به بند وي موږ یو شی خلاصولی شي چې موږ زورور تنظیم جوړ کړو موږ زورور تنظیم جوړ کړو بلا مفاد هیڅ مفاد نشته لیونیان نه یو وروره چې موږ مثال پر نیمه شپه باندې چمونه څه په دې فرض روژه کې را روان الکونه وچ نسونه د اوبو ډک پر دې باندې طبیعت سمو وروره ډېر خوشحاله شول چې په سارانانو کې دومره ځوانان سره راټول شوي دا ځوانان چې په دې وطن کې د ورځې یو سړی جوړوي دا اوس برابر سل یو نیم سل کسان ناست دي لاوبالا دا سل یو نیم سل کسان چې دا روزه پر بنیاد باندې کار وکړي دا روزه پر بنیاد باندې کار وکړي یو سړی جوړ کړي یو سړی جوړ کړي د دې څخه به ډېر لوی لښکر جوړېږي دا به دومره کې لوی لښکري دا به دا قام دا قبیل دا وطن چې د کومو بدو حالاتو سره مخامخ دي ژړا راځي چې موږ فیسبوک ګورو نن په ایران کې د افغانانو کوم حالات دي نن په ایران کې چې د افغانانو سره کوم ظلم شوی دی دا د دنیا تاریخ دی دا کوم ظلم نه اسرائیلیانو د فلسطینیانو سره کړی دی نه انډیا والا د کشمیریانو سره کړی دی نه صاحب مرشه پوسه په ټوله نړۍ کې د پښتانه افغان چې کوم ظلم یا پاکستان ورسره کوي یا امریکا کوي یا ایران کوي یا چې کوم زموږ خپل چې کوم دا ټیم د اسلام په نامه باندې په افغانستان باندې مسلط شوي د طالبانو په نامه باندې د ورځې سل کسان د افغانستان د کورو سره راوځي الالیږي په کډۍ کې لویږي سر یې نه معلومېږي زموږ د قام زموږ د قبیل زموږ د وطن لویه برخه دا ټیم په بازارو کې پر فقر لګیا دي ښځې د کورو سره وتلي دي پر فقر لګیا دي په سرانانو کې نشته
په چمن کې خو یو سیلاب راغلی دی دا زموږ د ټولو څه فقیران جوړوي پر موږ باندې دای معاشي قتلیام پالیسي روانه ده پر موږ باندې تار راوګرځوي شاوخوا اول دی راته خوږ کړي چې په دا تار کې وروره موږ پر 2-3 کیلومتره باندې یوه دروازه درکوو پر دې باندې به څه وځي وننوځي خپل ژوند خپله زندګي به کوي نن د هغه ګېټونه څوک خلاص کړي د مسلم باغ سره راونسې د شوراوک سره راونسې دا ټول خلک یې سره راټول کړل د چمن پر دروازه پر یوه دروازه باندې سره را برابر کړل وروره دغه یې رشتې کشنیان ښځې سپین ږیري تر پښو لاندې کېږي دې خوا پوجانو لکړې ورته نیولې دي پاډې ورته نیولې دي دا خوا طالبانو لکړې پاډې ورته نیولې دي په باډر کې د پسه د غوښ سیر په 2.5 روپۍ دی دا خلک چې ولاړ شي د هغې خوا یو 2 کیلو غوښې راخیستي دا طالبان یې ځینې واخلي دا یې په دا خاورې کې ځله وغورځوي دا خپلو بچیانو ته دا 2 کیلو غوښې نور د دې پوجانو یې سخته پالیسي راباندې مسلطه کړې نن ورسي د افغانستان خلک په یوه پارسل وړو باندې خپلې پیغلانې لوڼې ورکوي مجبوره دي د دنیا وخواته یې ځله میدان کښله یاندې زه ته یې ته څه ووایم سپي په ماړو سو د افغانانو پښتنو په غوښې باندې لیوان په ماړو سلو سارپسې کډیان په ډک سلو څان په ډک سلو دا زموږ سپي په وطن کې کم حالات دي دا زموږ سپي په وطن کې چې کوم ژوند موږ سره کوو دا د تربورګلوۍ ژوند دی دا د عاجزګلوۍ ژوند دی څوک دا وایي دا سره دا کا زمونږ دي دا سره تربوره نه دي په زراو به دې زموږ سپي په وطن کې ځله نرۍ دا چا ځله نرۍ کړي دا توپک و دې خلکو ته څوک ورکوي دا تاپوز و دې خلکو ته څوک ورکوي زه نور باچا او دا ملګري خو یو فنر په جیب کې نسو وړلی نو زموږ د وطن و سپین ږیرو ته پکار دی زموږ د وطن و علما کرام ته پکار دی چې سوچ ووایي زموږ د وطن و خانانو ملکانو و سیاسي پارټیانو ته پکار دی چې سوچ ووایي دا یو ډېر لوی احتیاط غواړي د دې ظلم د دې جبر څخه د خلاصون لار اتحاد او اتفاق دی که څوک کوي که نه کوي پښتون تاپوز مومنټ به ډېر محنت کوي ډېره خواري به کوي او د پښتون تاپوز مومنټ هر ځوان به پر خپله خوله پر خپلو ګوتو باندې کنټرول لري د دې وطن د یوه سړي په خلاف باندې به یوه خبره نه کوي هغه چې څومره کې غلط کوي دی نه به د یوې سیاسي پارټۍ پروګرام ته لاس وروړي خپله خبره به په مخه اخلي یوه بدي زموږ روانه ده د پنجاب سره د پنجابي فوج سره د پنجابي د ایجنسیانو سره د تربوره سره نورې بدۍ نسو کولی دی و ما د تربور مضبوط کوي دی لګیا دی زما و تربور ته لږ مراعات ورکوي دی لګیا دی زما و تربور ته لږ مراعات ورکوي دی زما و تربور ته خاني ورکوي د پلار یې نه دی خان ملک یې نه دی خان سرداري چیرې وله موږ ستوی په دې نږدې وطن کې د یو سړی سردار نه ول د نن څه 20 کاله مخکې په دا 20 کاله کې اوس یو سردار دی یا بل چشت دی یا بل چشت دی ورور لټو خریزې جوړ کړي دا خلک به د دې کام دپاره د زوال سبب جوړېږي موږ به دوی ته د خدای روی نسو قرآن روی ورته نسو دا چې مونږ نه پرېږدوئ مړ سي دا کا زامن راسئ په دا ساده کمبله سره کښېنو پښتون تاپوز مومنټ د پاکستان دشمن نه دی پښتون تاپوز مومنټ د پاکستان د فوج دشمن نه دی پښتون تاپوز مومنټ چې ظلم کوي هغه چې هر زما ورور یې کوي لا یو خلاف زما پلار یې کوي هم یې خلاف د پاکستان کوي هم یې خلاف کوي د پاکستان ایجنسیان کوي هم یې خلاف نن دوی د ګډ سره فساد دي د دوی د ظلم ورځ پر دوی باندې راوګرځېدله نن دوی 10 ګریبان دي یو په وایي عمران خان موږک دی د ډاله موږکان دی بل وایي دا زرداري موږک دی نواز شریف موږک دی د دوی ملګري ګرد موږکان دي د نور نمونه نه دلته پر خلکو باندې بد لګېږي موږ وایو زموږ کار د موږکانو سره نه دی زموږ کار د ژړې پښې سره دی هغه ټوببره پښې نه ده چې بالا ورته ناسته زموږ جنګ د هغه پښې سره دی موږ به د هغې پښې په مقابله د کور تربور دې لګیا یي د کور تربور دې مزدوري کوي لګیا دی د کام پښې دې وي پلي دې وي دی د خپل روزانه پر کې ملا دې ماته شي چې د کام د قبیل د وطن په سر باندې دی مزدوري کوي بچیان په ساتي دا به دې ملا ماته شي محنت به کوو خواري به کاږو بچیان به ساتو یوه دنیا بله سته قسم به خدای که یو سړی له ولاړ شي
چې د هغو څه پوښتنه مثقال ذرة نصاب په دار انسان سره کېږي که خلک و موږ ته په ښه پوښ د ملا صاحب په پوښ د طالب صاحب په پوښ څومره بد خلک دننه کې څومره د اسلام تذلیل کوي څومره اسلام بدنامه کوي موږ د اسلام څخه نه بیزاره کېږو چې بند په بند پرې کېږو موږ به دا مسلماني خامخا کوو موږ به د نبي په لار باندې خامخا ځو دا موږ چې کوم عبادت په مخه اخیستی دي دا زموږ د نبیانو لار ده دا زموږ د پیغمبرانو لار ده زموږ پیغمبران د هغه ظالمانو و مخ ته درېدلي دي چې هغو دیوالونه په خټو نه وال د انسانانو په ککریو وهل د انسانانو په ککریو دیوالونه وهل موږ د هغه ظالمانو په خلاف باندې ولاړ یو که په دې باندې موږ ته څوک هر رقم د غدار لقب راکوي نو نه دي نواز شریف وایي عمران د انډیا سړی دی عمران وایي نواز شریف د انډیا سړی دی دی وایي په مولانا فضل الرحمن وایي دی د یهودیانو د اسرائیلو سړی دی هغه وایي دی د یهودیانو د اسرائیلو سره ډالر اخیستی دی پلانکی منی اډر راغلی دی پلانکی روپۍ راغلی دی صاحب ملشی لږ ټوخرېږه سره جوړ کړ الله دې وشرموي الله دې دا شرموي دا کام ازار لري دا وطن ازار لري دی ازار په پورې زما دې قسم په خدای صاحب ملشی پوزې دی خو ګرده دغه کم پیغمبر څه کشته صاحب پوزې د نوح علیه السلام په کشته کې ولې چې ګرده وګرځېږي چې کم زما دوا کمه ده دلته ماته ګرده به بدنونه سره شورېدل انشاءالله که ځوانان همت وکړي موږ سیالان خلک یو د خپل کام د سیالۍ یو مقابله مې روانه کړې ده د ټولو ځوانانو سره خاص کر کې د سپین ږیرو څه هیله لرو چې دوی د ځوانانو په صفو کې ودرېږي ځوانانو ته همت ورکړي هېڅ شی نشته هغه د بیرې هغه د خوف رسۍ جالونه چې دوی زموږ د کام پر مځغو باندې ورچولي پښتون تحفظ مومنټ ګرځل وروشکول چې جیلونه دې خلاص کړه جیلونه دې خلاص کړه چې زه ستا په جیلو درنه ته ما د جیلو څه مه بیروه ته ما د پانسي و د مرګو څه مرګ خامخا راځي یو شی چې خامخا راځي خپل وخت یې مقرره دی د هغه څه بیا هېڅوک پر شا باندې نشي کړی د مرګه به نه بیر د مرګه چې هر څوک بیریږي هغه منافق دی چې دی د کام خدمت نه کوي دی د وطن خلکو د مظلوم خلکو سره نه درېږي دی بیریږي چې ما طالب صاحب وژلي ما ملا صاحب وژلي ما یسای والا وژلي ما یمای والا ما پوجان وژلي نن دې مې مړ د مرګه څه به نه بیریږي چې څوک د حق په لاره مړ شو د هغه به خپل مقام وي الله پاک به خپلې تحفې ورکوي په هغه دنیا به د ده ډېر ښایسته مقام وي د هغه ښایسته مقام دپاره و موږ ته پکار دی چې موږ ښه ښایسته ژوند وکړو با اخلاقه په انسانیت سره ښه ښوونه وکړو خپلو ماشټرانو لره ورسو خواست ورته وکړو چې بس دی زموږ د بچیانو نوره دښمني مه کوه خپلو ملایانو صاحبانو لره ورسو چې بس دی ورور خدای ته وګورې قرآن ته وګورې زموږ د بچیانو نوره دښمني مه کوه د خدای لار ور وښیه د رسول لار ور وښیه چې کوم خدای مقرره ولې په تاریخ کې د احمدشاه ابدالي سره راونسېد تر نن تاریخه پورې پښتون تحفظ مومنټ دومره لوی اتحاد و اتفاق نه دی کړی لکه د پښتون تحفظ مومنټ پر پلیټفارم باندې سوی دی په ټوله نړۍ کې چې هر ځای پښتون دی هغه خپل ځان د پښتون تحفظ مومنټ په کړۍ کې راولي موږ د یوې سیاسي پارټۍ مخالفان نه یو سیاسي پارټیانې دي موږ د پښتانه کام ملیټري وینګ یو موږ د پښتانه ملیټري یو سیاسیان دې زموږ ملاتړ وکړي زموږ در شا دې ودرېږي زموږ د کام زموږ د قبیل د خلاصون دا یا لار الله مې آباد لره الله مې سریشاله لره خدای مې پر ځوانۍ باندې برکت کښېږدوه ورور بیا به راځو سره کښېنو به نور مجلس نور بادشاه خواره کې ته شی نسو ورپاته خدای به مې څه مجلس کوي خدای مې آباد لره خدای مې پر ځوانۍ برکت